اوس معنی د ذکر کوي چې ذکر څه ته وایي. نو وایي چې په لغت کې ذکر د دې دپاره دوه مشهورې معنی دي. یو الذکوره ضد الانوثه، یعنی یو هغه ذکر دی چې هغه د مؤنث په مقابله کې راځي، دلته هغه مطلب نه دی. یو دی الذکر ضد النسیان، د هیرولو په مقابله کې یادول، دې ته ذکر وایي. نو د ذکر لغوي معنی ده یادول. د ذکر لغوي معنی څه ده؟ یادول. او په اصطلاح کې ذکر څه ته وایي؟ ځان خلاصول. د تعریف دلته ذکر دی ځان خلاصول د غفلت نه. ځان به ته څنګه خلاصې د غفلت نه؟ چې الله یاد کړي او د الله یاد په خپله ژبه جاري ساتل، دې ته ذکر وایي. او بیا وایي او د هغه الفاظو او کلماتو ورد کول چې شریعت پې ترغیب ورکړی دی. علم دی د هغه کلماتو او الفاظو ورد کول چې شریعت په هغې باندې ترغیب ورکړی، دې ته ذکر د الله وایي. نو ذکر په لغت عربي کې معنی یادول دي. په شریعت کې ذکر څه ته وایي؟ اصطلاح کې د الله یادول دې دپاره چې ته ځان بچ کې د غفلت نه، او د الله دا یادول دې دپاره کې چې زه پې الله ته نږدې شم، زه پې جنت ته نږدې شم او زه د جهنم نه لرې شم. دا معنی د ذکر او دا مطلب دی. دا ما خلاصه ذکر کړه، اگر که کتاب کې خبره لګه اوږده ده او کتاب کې بیا تاسو تفصیل ځان له کتی شي.